د کابل ښار د پلخشتي جومات مخې ته د غځېدلي سړک او یو زیرزمیني بازار د جوړېدو کارونه 90% بشپړ شوي دي. دغه بنسټیزه پروژه د کابل ښاروالۍ له لوري پلي کېږي چې تر سړک لاندې یو نوی او عصري سوداګریز مارکیټ او همدارنګه د سړک اساسي جوړېدل پکې شامل دي. په دغه زیرزمیني بازار کې په نوې او معیاري توګه 240 هټۍ جوړېږي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کار ساخت بازار زیرزمینی سپاهی گمنام الی مسجد پلخشتی 90% پیشرفت کاری داشته و بعد از تکمیل در 10% انشالله بهره برداری سپرده خواهد شد. به شکل مجموعی این بازار 340 دکان داره و 7280 متر مربع مساحتش هست. معیارهای مشخص که در این بازار وجود داره معیارهای روز هست، سیستم اطفائیه هست، سیستم سولر هست، در کنارش داشتن تشناب‌های شهری و تمام نیازمندی‌هایی که یک بازار مدرن نیاز داره در اینجا وجود داره. شهربانی کابل سعی میکنه با ایجاد و ساخت بازارهای زیرزمینی بتونه به مشکل دستفروش در شهر کابل رسیدگی بیشتر را بکنه و همچنین بتونیم در کنار انکشاف شهر زمینه کار هم برای شهروندان عزیز به شکل کاملا معیاری ایجاد بکنیم. یک مارکت ملی جور میشه. فکر میکنم برای بازازی همه رخت فروشا در اینجا دکان میگیرن و کار میکنن. کارشان انشالله با کیفیت است، انشالله به هیچ موادی دریغ نمیکنه، اینجا خوب مصرف میشه. مثلا سمت، مثلا کاشی اصل، مثلا ریگ خوب، سیخ خوب مصرف شده. تمام امکانات برابر است انشالله. ساختمان‌های کارهای اساسی دست که از طرف شهروالی میشه و همیشه اینجا نصابای شهروالی خودشان اینجا میآید از ما کنترل میکنن، همکاری میکنن، باز نواقص ما تصویر برای ما نشان میدن و هدایات هم برای ما میتن، ما مطابق از هدایت از کار میکنیم. کابل ښاریان د ښاروالۍ د دا ډول رغم د فعالیتونو ستاینه کوي چې په تیرو 3 کلونو کې د ښار نظم، پراختیا او ښکلا په برخه کې د پام وړ لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي دي چې د ګڼه ګوڼې په مخنیوي او ښاري فرهنګ پیاوړي کولو یې مثبت اغېز کړی دی.